السلام علیکم ګرانو شاګردانو، خدای وکړي چې روغ جوړ یاست او د رخصتۍ ورځې شپې مو په خیر تېرې سوي او تېرېږي د خیر سره دغسې. خدای وکړي چې د کرونا د ناروغۍ څخه محفوظ یاست په خپل کورو کې ګرانو شاګردانو. خدای وکړي چې زموږ درسونه په ښه توګه سره تعقیبوي. نن راځو بیا د دریم صنف د ژوند مهارت درس ته. صفحه دې 55 څخه نیولې تر 56 صفحې پورې د طبیعي پیښو خطرونه. ګرانو شاګردانو، شاید تاسو وپېژنئ چې طبیعي پیښې معنا څه شي، چې هغه عبارت دی د زلزلې څخه، سیلابونو څخه او خطرناکو طوفانونو څخه. ګرانو شاګردانو، بیا هم خپل کتابونو ته متوجه سئ. زه غواړم چې یو متن تاسو ته ولولم او وروسته بیا هم د دې درس په باره کې یو څه روښنایي واچوم. راځو په دې درس کې اول وایي زلزله، سیلاب، تالنده او برېښنا او سخت طوفان له طبیعي پیښو څخه شمیرل کیږي چې د بشر لپاره زیات خطرونه رامنځته کوي، خو انسانان دغه خطرونه په پام کې نیسي. په سختو طوفانونو کې له کورونو څخه نوځي، د خپلې کورنۍ کړکۍ بندوي او د کړکیو د شیشو لاندې ونه درېږي. دا مو زموږ د درس متن. ګرانو شاګردانو، لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دغه تاسو ته دلته هم ویل دي، کله چې زلزله وشو، سیلابونه، دا شیان موږ باید په کور کې ځانونه محفوظ وساتو او د دغه طوفان او دغه شیانو څخه باید ځانونه بچ کړو. راسئ موږ څو لاندې ټکي د سیلابو او د طوفانونو د زیانونو څخه لاندې څو ټکي په پام کې نیسو ګرانو شاګردانو، چې هغه عبارت دي اول یعنې زیانونه یې چیش دي چې مثلا هم ځان ځینې وساتو او هم کم زیانونه مثلا زموږ په ژوند کې موږ ته پیښ. اول خو سیلابونه او طوفانونه. سیلابونه خو تاسو پوهېږئ کورونه ویجاړوي، کورونه خرابوي، بلند منزلونه، داسې نور شیان ټوله چیشکي دا خرابوي. او طوفانونه چیشکي زموږ ځنګل طبیعت خرابوي، درختې ماتوي، ونې ماتوي، دا شیان ټول چیشکي خرابوي. دوهم وایي طبیعت خرابوي. طبیعت دا معنا چې کله طوفانونه کېږي، درختې ماتېږي، هغه کم واښه او دا شیان چې زموږ باغونه او زموږ باغچې او دا شیان لري، هغه ټوله د منځه وړي، په خاورو سره یې تبدیلوي. دریم وایي د انسانانو د مړینې سبب کېږي. زیاتره وخت چې سیلابونه کېږي، انسانان هم په اوبو کې ورسره ګډېږي او طوفانونه کېږي، انسانان هم کېږي د منځه ځي. دغه د سیلابو او طوفانونو زیانونه وو. دا و زموږ د نن درس. خدای وکړي چې زده سوي به مو یې ګرانو شاګردانو. راځو ستاسو کورنۍ دنده تاسو ته ښیم، ستاسو کورنۍ کار په دغه درس کې ستاسو کورنۍ کار وایي تاسې باید د یو طبیعي پیښو په باره کې له خپلو میندو سره خبرې وکړئ او هغوی څخه وغواړئ چې په دې هکله درته کیسه وکړي. مثلا خپل مور ته ووایاست چې مور، آیا تا کوم وخت ستا په ژوند کې سیلابونه سوي وو، څه پېښ سوي وو، آیا کولی شې ماته کیسه وکړې؟ او یا هم داسې طوفانونه سوي وو، یا هم داسې تالنده، برېښنا، داسې شیان سوي وو، کاشکې زما سره کښېنې او زما سره څه شی وکړې، خپل د تېر سوي ژوند کیسه راته وکړې. ښه دی چې ستاسو سره هم به د مور سره یو څپکې به کښېني او هم خپل د مور ټول د کم پیښې چې ستاسو د مور په ژوند کې سوي په هغه باندې خبر سي. دا و زموږ د نن درس. تر سبا پورې ستاسو خدای ته سپارم. خدای په امان ګرانو شاګردانو.